سلامونه. په افغانستان کې د امریکا یو پخوانی سفیر ویلي د سولې د خبرو لپاره باید اوربند وغځول شي. د هغه په وینا د سولې لپاره د باور فضا د پیاوړتیا لپاره اوربند تر ټولو ښه لار ده. د پاکستان صدر اعظم د افغان سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ څرګند کړی. عمران خان له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې پروسې په وروستیو پرمختګونو خبرې کړي او دواړو لوریو په دې برخه کې پر ګډ کار ټینګار کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وايي کابینې پریکړه کړې چې پوهنتونونه سر له سبا ورځې پیل شي او د پوهنې وزارت د ښوونځیو پرانیستلو لپاره د کابینې راتلونکي غونډې ته نوې طرحه وړاندې کړي. داعش د ننګرهار په مابس د برید جزئیات خپاره کړل. دغې ډلې ویلي په 11 بریدګرو کې 3 هندوستانیان، 4 تاجکستانیان، 3 افغانان او 1 پاکستانی وو. او په شمالي وزیرستان کې د چمن د پیښې پر غبرګون ستره غونډه وشوه. غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم ګډون کړی او پر بې ګناه کسانو یې د پاکستاني پوځیانو بریدونه غندلي دي.